السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. د عربي درس ته ښه راغلاست. په دې درس کې به ضمایر په باره کې خبرې کوو چې عربي کې کوم ضمایر دي. نو خپل درس پیلو. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. په عربي کې مونږ درې قسم په هر ژبه کې مونږ درې قسمه ضمایر لرو. یو متکلم، یو مخاطب، یو غائب. یعنی غائب په دې معنی نه چې بیخي غیب وي. غائب دریم شخص ته ویل کېدای شي هغه حاضر وي، کېدای شي حاضر نه وي. اول متکلم په باره کې خبرې کوو چې متکلم چاته ویل کېږي. متکلم هغه چاته ویل کېږي چې څوک خبرې کوي. مثلا دا زه اوس خبرې کوم تاسو ته، زه متکلم شوم. نو متکلم دوه ضمایر دي. ضمایر اصلا څه ویل کی؟ پروناون. انګلیش کې پروناون هی شي اټ آی وی یو د دې ته ضمایر ویل کیږي، پروناون ته ویل کیږي. نو متکلم دوه ضمیرونه دي، یو انا ذ، بل نحنو مونږه. انا واحد متکلم ته راځي چې یو کس وي هغه ته انا ویل کیږي. مثلا دا زه تاسو سره خبره کوم، زه انا شوم، انا ادرس لكم، زه تاسو ته درس درکوم، انا زه. نحنو مونږه، نحنو مونږه چې مثلا زه اوس تنها یم ماته انا راځي. که زه اوس دلته یو ما سره یا دو نور ما سره هغې ته بیا مونږه نحنو کلمه استعمالو. اوس وروسته تاسو ته وایم چې نحنو په مثال کې تاسو ته توضیح کوم. دویم مخاطب ضمیرونه کوم دي؟ مخاطب ضمیرونه دغه شپږ دي. انګلیش کې مونږ وایو یو، ایو مفرد تم راځي او جمع تم راځي. او عربي کې داسې نه ده. عربي کې یو مفرد ده، یو تثنیه ده دوه کسان، او یو جمع ده چې جمع ټولو ته راځي. نو اوس انت ته، انتما تاسو دوه، انتم تاسو ټول سړي مذکر لپاره دا راځي. البته دا درې واړه د مذکر دي. اوس مؤنث انت، انت ته یو انجلی یا ته یو ښځه. ته انتما تاسو دوه انجلی یا تاسو دوه ښځې. انتن جمع مؤنث ته راځي، تاسو ټول ښځې یا تاسو ټولې انجلی. نو دا درې مذکر ته شو. صرف دغه کې فرق نه راځي. دوه مذکر او دوه مؤنث دې دواړو ته انتما راځي، نور فرق کوي. دریم غائب ته راځو. غائب هو، هما، هم، هي، هما، هن. هو هغه، هغه دریم شخص مفرد چې جمع نه وي. مفرد یو کس ته راځي. هو هغه، هغه کېدای شي هغه دغه دلته وي، هغه غایب وي او غایب نه وي. هغه هو منګه استعمالو. مثلا یو موږ نه یو سړی لره لږ ولاړ دی، نو موږ دوه کسان خپلو کې خبرې کوو، موږ وایو هو طالب ذکي. هغه ډېر ذکي یعنی تکړه متعلم دی یا طالب دی. نو دغسې هما هغوی دواړه، هم هغوی ټول. دا هو مفرد، هما تثنیه ته راغی، هم جمع شو. تثنیه دوه کسان ته ویل کېږي ښه عربي کې. هم جمع هغوی ټول. هي هغه یوه ښځه یا هغه یوه انجلی. هما هغه دواړه انجلی. هن هغه ټول انجلی. په تیر درس کې، په تیره ویډیو کې تاسو د ضمایرو کې غلطي کړې وه، خو مشکل نشته. دا اوس وایو چې ضمایر څنګه مونږ استعمالو. خو ضمایر مثلا که مونږ سره منګه دوه ته استعمالو، باید ورسره فعل هم دوه سی. یعنی مثلا منګه انتما وایو، انتما مثلا انت طالب، انت طالب، انتما طالبان. دغه سی ضمیر سره فعل اسم یا هغه ورسته چې کوم فعل یا ضمیر راځي، فعل او بخی فعل راځي، هغه هم دغه تثنیه کیږي. اوس لاندې مثال کې مونږ وایو. اول دی مثال ته انا زه، انا طالب، زه زده کوونکی یم. انا طالب، زه زده کوونکی یم. نحنو طلاب. ګوره اول طالب جمع څه ده؟ طلاب. مونږه زده کوونکي یو، یعنی جمع زده کوونکی او جمع زده کوونکي. نحنو طلاب، مونږه زده کوونکي یو. We are students. منګه زده کوونکي یو. انا طالب، زده کوونکی یم.
یا متعلم یم، نحن طلاب منګه زکون کیو. دا جمع شو او دا مفرد ته راغی. اوس مخاطب ته انت، ته انت جمیل، ته خایسته، انت جمیل ته خایسته، انتما جمیلان. ګوره ما دغه مفردو چې کله انتما تثنیه یا جمع راغی نو ورسره چې کومه کلمه راځي هغه هم باید تثنیه یا جمع شي. انتما جمیلان، تاسو دواړه خایسته، تاسو دواړه خایسته. انتما جمیلان، انتم جمیلون، تاسو ټول خایسته. انتم جمیلون، تاسو ټول خایسته. مؤنث ته انت جمیله، جمیله نوم ته هم راتلی شي خو جمیله دلته خایسته ته ویل کیږي. انت جمیله، ته جلی خایسته. انتما جمیلتان، تاسو دواړه انجلی خایسته، تاسو دواړه انجلیکان خایسته. انتن جمیلات، تاسو ټول انجلیکان خایسته. انتن جمیلات، انتن جمیلات، تاسو ټول خایسته. نو دا د مخاطب د پاره منګه استعمال کړو. دغه سي صرف چې کله تاسو ضمیر ذکر کوئ نو ورسته به چې کوم کلمه تاسو استعمالوي، کوم فعل یا اسم استعمالوي، هغه هم باید شي دغه سي تاسو ضمیر په مقابل ضمیر سره یا تثنیه یا جمع یا مفردی. نو دا مخاطب شو. بل غائب، غائب هو معلم، هو معلم، هغه معلم دی، هغه معلم دی. دریم شخص he is a teacher، he منګه ویل کوي وایو په انګلیش کې. هو معلم، هغه معلم دی. هما معلمان، هغه دواړه سړي یا هلکان معلمان دي. هما معلمان، هغه دواړه معلمان دي. هم معلمون، هغه ټول معلمان دي. هم معلمون، هغه ټول معلمان دي. مخنه غواړم. هو مفرد ته راغی، هما تثنیه ته راغی او هم جمع ته. اوس مؤنث ته ویل غایب ته ویل کی وایو. هي معلمه، هغه معلمه ده. هي معلمه، هغه معلمه ده، خزه ده یعنی معلمه ده. هما معلمتان، هما معلمتان، هغوی دواړه معلمان دي. دواړه یعنی دواړه انجلۍ یا خزي معلمان دي. هن معلمات، هغوی ټول خزي معلمان دي او استادان دي. هن معلمات، هغوی ټول خزي یعنی استاد دي. نو دا تاسو صرف چیا کوئ د هر یو ته څومره کولای شي جملې جوړ کړئ ځان سره وایي. په کومنټ کې یو جمله کول کې خدای تیر درس کې البته ویډیو به ډیر خلک ګوري خو حکومت دنده چې تاسو ته در کومه ډیر کم خلک لیکي. نو دې ته یو جمله هم دغه سي ضمیر ته ګوري او دغه سي هغه جملې ورته جوړي. تثنیه ته تثنیه، جمع ته جمع. او بل یو نوٹ د غیر عاقل جمع لپاره هذه راځي. مثلا هذه اقلام، که مثلا غیر عاقل وي قلمونه منګه وسوي په پښتو کې قلمونه، قلم یو جمع قلمونه. نو عربي کې دې ته منګه هذه استعمالو. جمع غیر عاقل ته منګه هذه اقلام، هذه بيوت، هذه منازل، هذه مدارس. دغه سي نو دې ټول ته هذه راځي. نو درس لنډو چې موږ ضمایر نن ویلې چې ضمایر په درې قسمه دي: متکلم، مخاطب، غائب. متکلم کې صرف انا، زه، نحن، مونږ راځو. مخاطب کې چې مخاطب چې چاته مونږ خبرې کوو، زه او تاسو ته خبرې کوم، تاسو دلته مخاطب یې. نو مخاطب شپږ ضمیرونه دي چې انت، درې د مذکر دي او درې د مؤنث دي. انت، ته، انتما تاسو دواړه، انتم تاسو ټول، انت ته یو انجلی، انتما تاسو دوه انجلی او انتن تاسو ټول انجلی یعنی. هو هغه یو، هما هغه دواړه، هم هغه ټول، هي هغه مؤنث یو، هما هغه دوه مؤنثي، هن هغه ټول مؤنثي. نو دا زمونږ درسو د ضمایر په اړه کې هله کوم چې یاد شوی مې وي او داسې مثالونه تاسو نور هم جوړ کړئ. که څه پوښتنه وي هله کوم کومنټ کې وکړئ او په یوټیوب کې مونږ هم چینل جوړ کړی. که څو غواړئ نو هغه ګډون کولی شي یوټیوب چینل کې زمونږ. او که څه پوښتنه وي هله کوم کومنټ وکړئ او دا مثالونه حتما تاسو کومنټ کې ولیکئ. که څه هر څه پوښتنه وي تاسو کومنټ کې وایي. مونږ آینده ویډیو کې هم کوشش کوو چې دغه تاسو په ویډیو کې دا ځوابونه درکړو. نو په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.